قابیل سره چې کومه خور پیدا وه نو هغه ښایسته وه او حابیل سره چې کومه خور پیدا شوې وه نو هغې صورتن داسې د هغې نه کم نو جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک ورته وفرمیل د دې دواړو د نکاح مسله راغه نو جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک ورته وفرمیل وی تا به د قابیل خور دا به حابیل لشي او د حابیل خور به قابیل لشي دا جایز به محکمه درته ووي لیکن قابیل چې وکتل نو هغه جګړه واچوله وی نه وی دا ما سره چې کومه خور شوي ده به دې سره نکاح کوم جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک ورته وفرمیل وی ګوره دا خو په شریعت کې ناروا ده او زه مبارک پیغمبر یم او زه تا ګورې د دې نه منې کوم مورم پویه کو چې ګوره دا زموږ په شریعت کې ناروا ده لیکن نه منله د ضد ګورېرونو علاج نه وي ښه څوک چې په ضد شي که نه هغه ته بیا د قرآن شریف مخې ته کېده خو هغې دله بیا ضد څوک نه پرېږدي جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک ورته وفرمیل وی ده داسې طریقه وکئ چې دواړه یو د الله جل شانه دپاره صدقه وکئ او چې د چا صدقه قبوله شوه قرباني وکئ چې د چا قرباني قبوله شوه بس هغه به بیا دغه خور کوي علامه صفدر صاحب رحمه الله د هغې نمونه ذکر کړي دي د یو غالبا اقلیما نوم او د بلې یلوما نو هغه اقلیما ډېره ښایسته وه وی چې د چا قرباني قبوله شوه بس ابو د اقلیمې سره واده کوي اقلیما سره نو حابیل لاړو رحمه الله هغه یو ګډ واغستو ښایسته او حلال کو او بار پخوا شریعتونو کې پخوانو شریعتونو کې دا وه د قربانۍ د قبلیدو علامه چې د بر اسمان نه به اور راغو هغه قرباني به وسوه کوئی چا قرباني به وسوه بس اب قبوله وه او کوئی چا به میدان کې پاتې شو بس اب نه قبلیده او دا بل لاړو قابیل دس پاتې شوي غنم وغیره یا نور داسې باجر وغیره دا یې راغونډه که او میدان کې کېشوه د قربانۍ دپاره د هغه قرباني قبوله نه شوه دا بیا راپاڅېدو او جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک ګوره ډېر پویه کو چې ګوره دا کارونه کې رونو د شرک نه بعد لویه ګناه هغه قتل ده د شرک نه بعد لویه ګناه هغه قتل ده قتل په قتل خدای پاک جل شانه د شرک نه بعد ګوره ډېر خفه کیږي چې یو مسلمان مړ کې بې ګناه مړ کې یو نفس مړ کې خدای پاک جل شانه په ډېر خفه کیږي نو دا ورور ورته یی وی ای حابیله وی زه به ګورې خامخا شی مړوم به دی نو هغه ورته دی کې د ما څه ګناه ده ورته وی د تا قرباني قبوله شوه د ما قبوله نه شوه نو حضرت حابیل رحمه الله ورته فرمایي وی ای وروره وی دی کې د ما څه ګناه ده دا خو د الله پاک جل شانه تقسیم ده او خدای پاک جل شانه ګوره د متقینو اعمال قبلوي تاکہ به تقوا نه وي نو د هغه قرباني چې قبول شوه وروسته واقعه را روانه ده بیا قابیل را پاسېدلی ده او حضرت حابیل رحمه الله هغه یې ګوره بیا شهید کړی ده او چې شهید یې کو نو بیا وله چل نه ورتلو چې اوس به سره څه وکړم دا خښول خو ځکه لومبې په دنیا کې اول نمبر مړی و د آدم علیه السلام مبارک اولادو او جناب حضرت آدم علیه السلام مبارک نه دنیا روانه شوې ده نو مړی چا نه و کړی دی لومبې کړی و
دیو وجه علماء کرام فرمایي څومره مړي چې په دنیا کې کیږي په هغه ټولو کې قابل چې کم ده هغه ته به سزا ملاویږي. ولې؟ اول نمبر قتل هغه کړی ده. نو خدای پاک جل شانه ورته دا بیان وکړو چې دا قبل اول دا د چا نه کیږي؟ من المتقین. کم سړی چې پرهیزګار وي د هغه عمل قبلیږي. لہذا تاسو په دې باندې ګورئ مه وایئ چې تا قرباني قبوله شو زما قبوله نه شوه. نه، دا د خدای پاک جل شانه فیصله ده. هغه ورته ویې زه به تا ته زه به دې څه کم مړ کم شهید به دې کم. دا ورته څه وایي؟ حضرت حابیل رحمه الله ورته فرمایي ما انا بباسط یدی الیک، کو ته ما ته دا لاس ترې راوږد کې زما باندې وار کوې او په ما باندې ګزار کوې، نو ما انا بباسط یدی الیک، زه ګوره دا خپل لاس تا ته نه در اوږدوم، یعنې تا باندې زه ګزار نه کوم، تا باندې زه ګزار نه کوم. ما انا بباسط یدی الیک، زه تا ته دا خپل لاس نه در اوږدوم. ولې؟ انی اخاف الله، زه د الله جل شانه نه یریږم. خدای پاک جل شانه دې مونږ کې داسې یره پیدا کړي. رونو چا کې چې د الله جل شانه نه یره پیدا شوه، قسم ده دا انسان ګورې دنیا کې هم کامیاب ده او آخرت ته به هم کامیاب ځي. دا انسان دنیا کې هم کامیاب ده او آخرت ته به هم کامیاب ځي. خدای پاک جل شانه دې مونږ ټولو کې یره پیدا کړي. اولې وې د هغې ذات نه زه یریږم. حضرت حابیل رحمه الله ورته فرمایي رب العالمین چې هغه د تمامو مخلوقاتو رب ده، پالونکی ده، زه د هغې رب العالمین جل شانه نه یریږم. لہذا تا ته دا نه اوږدومه ته کو هر څه کوې وکړه. ما درته وي بیا وروسته واقعا انشاءالله را روانه ده. بیا هغه قابیل را پاسېدلی ده او حضرت حابیل رحمه الله هغه یې شهید کړی ده. انشاءالله وروسته واقعه را روانه ده. دې واقعې طرف ته الله پاک جل شانه اشاره کړې ده.